بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به ډیر کله اورېدلی وي چې خلک د یوټیوب څخه په زرګونو، میلیونونو او میلیارډونو ډالر ګټي. نو څنګه یې ګټي؟ نو لومړی راځو همدا سایټ پېژنو او بیا یې درسره نورې ویډیوګانې هم شریکوو چې څنګه خلک کولی شي چې له یوټیوب څخه پیسې وګټي، او موږ تاسو هم څنګه کولی شو چې یوټیوب څخه پیسې وګټو. نو لومړی راځو د یوټیوب په اړه معلومات درسره شریکوم چې یوټیوب کله، چېرته، چا او څنګه جوړ کړی دی. د 2015 زیږدیز کال د فبرورۍ په 14مه نېټه دریو انجینرانو سټیون چین، چارلز هرلي او جاوید کریم په رسمي ډول یوټیوب پاڼه پلان کړه. له دوی څخه ګوګل شرکت وپېرله. اوس په نړۍ کې دریم ویب سایټ دی چې تر ټولو ډېر خلک یې ګوري. لومړۍ ویډیو یې مي اډزو په نوم یادېږي. په 2015 زیږدیز کال د اپریل په 23مه اپلوډ شوه. اوس مهال 1300 میلیونه کسان یوټیوب کاروي. په هره یوه دقیقه کې 300 ساعته ویډیوګانې یوټیوب ته اپلوډ کېږي. هره ورځ په اوسط ډول په یوټیوب کې 15 میلیارده ویډیوګانې کتل کېږي. تقریباً د 9,000 په حدودو کې یوټیوب ویډیوګانې له 1 میلیارد یعنې 0 میلیونو ځلو څخه ډېر کتل شوي دي. 80 سلنه د یوټیوب ویډیوګانې د امریکا څخه بهر کتل کېږي. تقریباً نیمایي ویډیوګانې د موبایل له لارې کتل کېږي. ګوګل شرکت یوټیوب په 2006 کال د نومبر په میاشت کې وپېرو. ګوګل له یوټیوب څخه 4,000 میلیونه کلنی عواید لري، یعنې 4,000 میلیونه ډالر کلنی عواید یوټیوب څخه لري، یوټیوب څخه یې ګټي. همدغه دریو کسانو له کومو چې یوټیوب جوړ کړی دی، پایپال هم جوړ کړی دی چې پایپال هم یو ډېر مهم اکاونټ دی، او پایپال اوس په افغانستان کې هم کار پیل کړی دی. نو د هغې د اکاونټ جوړولو طریقه هم درته ښیم چې د پیسو ګټلو لپاره ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی. نو د نورو معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نورې ویډیوګانې ضروري وګورئ ترڅو وکولی شئ چې د یوټیوب او نورو انټرنیټي سایټونو څخه پیسې وګټئ.